سلامونه ملګرو، راغلي وو د کابل خاکي جبار ولسوالۍ ته. ډېر پیاده رو مزل مو وکړ. هغه سر چې وینئ د هغه ځای نه په پښو راښکته شو. ښایسته باغ ده. د دې باغ ښایسته ښایسته منظرې به درکړو. د مڼو د شفتالو باغونه دي. دا به ټول تاسو درښایو د خیره سره. راغللو د زردالو ونې ته. زردالو مو د خیوله ښایسته مېوې نیولي ماشاءالله او ښه ډک دي. نو ملګري دا ځای د چی په نوم نام یادېږي؟ دا د رود په نوم روجان ورته خلک وایي خو موږ رود وایو. د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ د رودانو سیمه. نو نورې منظرې به هم تاسو ته درښایي. د زردالو به وکړو. خانه مرګرو انجوایمنټ څنګه دی؟ ماشاءالله زبردست ځای ده. ښایسته هوا، ښایسته باغونه دي. ښایسته ځای ده ماشاءالله. ډېره زبردسته هوا چلیږي او راسره راغلی دی د دې ځای او د دې علاقې یو ملګری. نو ملګریه ستاسو خو دا علاقه ډېره زبردسته هواداره منظره بس الله مو خوشحاله لره. بس سره مننه. کور مو ودان. های حمید بچای بیٹا پاشا. یا جانان زما پسر جانان دے واه کزی پریدم د کوڅو ملنګ بوینا او خدای زما جانان زما کړه یا تبا کړه چې اخلاص لغم شما. یا خدای زما جانان زما کړه که زما نشو بیا د تورې خاورې شنه. واه زبردست. مینه د زړه لیدل د سترګو لاس اچول خو د کم اصلو خلکو وینا. او داسې رانه بن په بن تاویږم او داسې رانه بن په بن تاویږم ګرانه یاره سار د مزدورې لازم کلا کلا وسم دلدارې لازم ما خو هم بلا زړونه مات کړي دي ما خو هم بلا زړونه مات کړي دي او زه بلا په کومو سترګو خدای لازم کلا کلا وسم دلدارې لازم او سترګې خوږه وملته مستې لازم کلا کلا وسم دلدارې لازم او کلا کلا وسم دلدارې لازم. بای ملګرو باغ کې مو چکرې وویلې ماشاءالله ښایسته باغونه دي او ستړي شولو. دمه به کوو له دې دمې څخه په استفادې به دا ملګری مو تاسو ته ټپې وکړي او هیله لرم چې فخر مو شي. ټپې راسره واورئ. یا په دنیا به مې یاران وي زه به نه یم خو پناه به مې چشمان وي زه به نه یم یو آواز به مې دوستان ته پاتې کېږي خو پناه به مې چشمان وي زه به نه یم
لیونې په لار کې ناست یم ستا راتلو ته خلک لاس په سر راکاږي لیونو ته او نن سبا مې ستا غمونه میلمانه دي او د زړه غوښې ورکوم ستا میلمنو ته او یاري کوه له وفادارو سره په لاره مزه د غدارو سره او په لباسي یارانو کار نه کیږي زار په کوڅه ډبو سپیو ښکار نه کیږي نو ملګرو ټپې مو هم واورېدلې د اوبو ښایسته شلنګاری او آزاده فضا واقعیت ډېر زیاته مزه کوي نو موږ به تل کوشش کوو چې تاسو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو د کابل زیاتره سیمو ته لاړ شو ښایسته سیمو ته لاړ شو تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړو نو ویډیو تر پایه وګورئ باغ کې چکرې لا پاتې دي یوه نرۍ غوندې ټپه به وکړو وایي سپینې جامې مه کوه یاره سپینې جامې مه کوه یاره سپین خو کفن دی سړی تور له حد تورنه سپینې نرۍ جامې به وکړم مینه به نه کړم هلکان به ځورم واه یار حد دی او تورې جامې واچوه یاره تورې جامې واچوه یاره تورې جامې در سره لا مزه کوي نه او په سر نرۍ لوپټه نه وړم په سر نرۍ لوپټه نه وړم درنې درنې خبرې ستا د دادا وړمه ښه نو ملګرو باغ کې مو چکرې وویلې ښه خوند مو ترې واخیستلو نو تقریبا دا د باغ وروستۍ برخه ده نور پکې پاس غر ده اخر کې راغللو اخر کې هم یوه مڼه وشکو مڼې دي خو داسې کلکې کلکې دي ولاګ د خیره سره ختموو په دې چې ویډیو اوږدېږي او هیله لرم چې تاسو هم خوند ترې اخیستی وي نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ کمنټ یې کړئ شیر یې کړئ ملګرو سره یې ورسوئ امید لرم چې خوښه مو شي د الله په امان لو یو ګایز